خوږو مینوالو السلام علیکم. ستړي مشئ په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله او سوکاله اوسئ. د مورې ته مې په زړه کې ناول د 9مې برخې په وړاندې کولو سره تاسې په چوپړ کې یم. هیله ده ملتیا مو وکړئ. انۍ جنتونه دې نصیب شه. له کابله حمید او عاقب هم راغلل. خواشینې د فاتحې ځای کې ناست وو. اونۍ تېره شوه. ټوله کورنۍ سره ګډ ناست وو. ومې ویل غواړم په سید جمال الدین افغان لیسه کې ځان داخل کړم. سهار به ښوونځي ته ځم او ماسپښین به دوکانداري کوم. حمید وویل سوچ به پرې وکړو. مور مې وویل تعلیم ښه شی دی، که په تاسو تیره ده اسیر سره مرسته وکړئ. د ذهن ښه دی او د زړه له کومې ورسره علاقه لري. زما هم هیله وه چې یو زوی مې ښوونکی او بل یې ډاکټر شي، خو نصیب مالتیا ونه کړه. عاقب نه مکتب پاتې شو. ژر مې د هغو په خبرو کې ودانګل. مورې زه خو یې نه پرېږدم، ستا هیلې به ضرور پوره کوم. حمید وویل بس خپلې خوښې ته مو وګورئ. ومې ویل سبا ځم ګورمه چې څه کېږي. ورځ تېره شوه. په بله ورځ ورغلم. د 6م ټولګي سویه امتحان مې ورکړ او بریالی شوم. له خوښۍ نه مې په جامو کې نه ځایېدم. ورونه مې بیا کابل ته لاړل. مور مې د حمید او عاقب په پیسو وړوکی خوسکی واخیست. مازدیګر لاړم، واښه مې ورته راوړل. هغه ورځ تېره شوه. د بلې ورځ په سهار مې مور لمانځه ته پورته کړم. جومات ته لاړم، لمونځ مې وکړ. بیا چې راتلم نو مور مې خوسکی ډېرې ته روان کړی و. له هغې مې د خوسکي رسۍ ونیوله او ومې ویل رایکه مورې زه یې وړم. خوسکی مې یوړه او په دیره کې مې وتاړه. پلار مې هم له 2 کسانو سره ناست و. د به ګډې وډې ویلې او هغوی به ورته خندل. 3 واړو د چرسو په دودونو کې ځانونه ورک کړي وه. لاړم، له پولې مې واښه وریبل او خوسکي ته مې واچول. ستړی شوم، کور ته لاړم. غرمه وه. ډوډۍ مې وخوړله او ویده شوم. تر هغې ویده وم چې مور مې غږ کړ اسیر زویه هله پاسه لمونځ دې قضا کېږي. عادت شوی وم. لومړی به مې ښي سترګه خلاصوله چې ناوخته به نه و نو بېرته ویده کېدم. خو چې کله مې ښي سترګه خلاصه کړه رڼا وه. زر پاڅېدلم. پاڅېدې زویه؟ هو مورجانې. هله بلا دې واخلم، لمونځ دې وکړه او بیا لاړ شه. هغه خوسکی هم له دیرې راوله. ښه ده مورې، بیا ورځم. لمونځ مې وکړ، هلته ورغلم. خو له بده مرغه پلار مې له ځان سره ایثار کړم او وی ویل چې دا دواړه پټي اوبه کوو او بیا به کور ته ځو. ومې ویل پلار جانه دا خو زموږ نه دي. پوهېږم، خو زما د ملګري دي. له ډاره مې وویل سمه ده پلاره. یو پټی مې اوبه کړ، څنګ ته یې ورغلم او ومې ویل پلار جانه ناوخته شوی دی. مور او ورېندار مې یوازې دي، کیدای شي څه ته اړتیا ولري. هغه وویل راشه چې سګرټ درکم، 2 دوده ووهه او بیا دې زړه نه تنګېږي. ویرې واخیستم او ومې ویل دا څه وایي پلاره؟ هغه په غوسه و، نو ځکه یې په بدو ردو شروع وکړه. چرسی باچا وي، چرسی دا وي، چرسی هغه وي. په اودو باودو یې شروع وکړه.
له ویرې مې هو وکړل چې هغوی ښه خلک دي، خو اوس 12 بجې شوي دي، خیر دی که نه؟ کور ته به لاړ شو او مور به مې خفه وي. ډب شو چې په مخ یې سوک راکړ. درز شو چې په مخ باندې په سوک ووهلم. بیا یې بیلچه راپسې پورته کړه. زه په تېښته بریالی شوم. کور ته چې ورسېدم له ویرې مې ژر ژر د وره زنځیر وکړنګاوه. مور مې ور خلاص کړ او ویې ویل زویه چېرته وي؟ مورې پلار مې ایسار کړی وم، هغه د پردو پټي را باندې اوبه کړل. مورې هغه بیا په خپل حال نه دی، بیداره اوسه چې تا ونه وهي. همدا شیبه هغه په ګړپ دروازه را خلاصه کړه او حویلۍ ته راننوت. موږ له ویرې ټول غونډ شو. هغه په ځیر ځیر وکتل، بیا یې په خپله خوله لاس کېښود او ویې ویل چپ شئ، زه ویده کېږم. خپل کټ کې پرېوت او ویده شو. ناوخته و، موږ هم ویده شو. شپه تېره شوه. سهار 10 بجې وې چې حمید او عاقب له کابله راغلل. په خپلو کې سره ناست و. د لمر تف کوټې ته ننوت. سخته ګرمي وه. له یو بل سره غږېدو چې د سیوري غم باید وکړو. پلار مې تریو راوکتل او ویې ویل تاسې ټول په شریکه د څه پلان جوړوئ؟ ما خو به نه وهئ که نه؟ حمید وویل نه پلار جانه، دا ته څه وایي؟ موږ به ولې تا وهو؟ موږ خو د سیوري په غم کې یو چې مور مو ناروغه ده، څنګه باید وکړو تر څو دې ته یو سیوری جوړ کړو. ځان سره وبونګېده. دوی ته وګوره او د سیوري جوړول. سادهګانو، خورئ څښئ، په سوري څه کوئ؟ واوره حمیده، تا دې خپله مزدوري څه کړه؟ زما خرڅ راکوي او که نه؟ حمید وویل د وړو پیسې پاتې وي، څه مې دوکاندار ته ورکړي او څه یې را سره دي. پلار مې په قهر شو، پړک یې ترې پورته کړ او ویې ویل قرض ولې کوي؟ حمید وویل ما خو پور نه و کړی. دوکاندار وویل چې تاسو وړه اخیستې دي. پلار مې غلی شو. حمید په اوښلنو سترګو مور ته وویل زه به له ځنګله لوښي راوړم. پلار مو راغږ کړ صبر شه، تالاشي درنه اخلم. پلټنه یې شروع کړه. څه چې ورسره وي ټول یې ترې واخیستې. حمید لاړ. عاقب ته یې هم غږ کړ ته هم راشه، خپله مزدوري دې څه کړه؟ عاقب وویل ما خو ټولې حمید ته ورکړې وې، نورې نو ما سره له کومه شي. غوسه شو. دروغ دې له کومه یاد کړل؟ عاقب له ویرې په تښتېدو شو. پلار مې ورپسې لور واخیست. عاقب مخکې او دی ورپسې و. د کوڅې په سر کې ګیر کړ. مور مو ورپسې ځان ورساوه. ویې ویل پام چې څه ورته ونه وایې، ستړی دی. پلار مې په مور وار وکړه. ویې ویل ښځې منځ ته مه راځه. هغه یې له لاسه ونیو او په ژړغوني غږ یې وویل خیر دی، د خدای خاطر وکړه، هغه پرېږده چې دا ما وکړي. بیا یې په مخ څپېړه ورکړه. مور مې ولوېده. ورپسې یې په عاقب لور پورته کړ. چغه مې کړه نه پلاره نه، خیر دی مه یې وهه. ټېل یې وهلم. زه بیا هم په لاسونو پورې ونښتم. هغه عاقب خوشې کړ او زه یې را ایسار کړم. عاقب په تېښته شو او په ما یې د څپېړو باران شروع کړ. عاقب ونه شو زغملی. بېرته راستون شو چې ما ترې خلاص کړي. زه یې پرېښودم. هغه یې کلک ونیو او په اوږه یې په لور وواهه. عاقب چغه کړه اخ مورې مړې کړم. سر پرې وګرځېد او پرېوت. د کوڅې له هغه سر نه 2 تنو چغه کړه ودرېږه ظالمه. پلار مې په چټکۍ سره حویلۍ ته ننوت. ور یې ځان پسې بند کړ. موږ د باندې پاتې شو. ګاونډیان راټول شول او عاقب یې روغتون ته یوړه.
حمید له ځنګله لوښې راوړې. دروازې ته چې نږدې شو پوږه یې ټیل وهله، خو له هغه لورې بنده وه. او ویې ویل څه خبره ده اسیره؟ ومې ویل دا نه دی، هغه بیا په عاقب څه شوي؟ هغه یې په لور ټپي کړی، اوس یې روغتون ته وړی. حمید پاڼ خطا کړ او ویې ویل زه یې څنګ ته ورځم. کلیوالو غږ وکړ حمیده ودرېږه، ستاسو والد صاحب هم له ځانه سره وړو. سمه ده راځئ چې ورشو. هغه یې په چل ونیوه او ساتانه کې د رواني ناروغیو په واټ کې بستر کړ. عاجزه مور مې ناسته وه او شړ. څنګ ته یې ورنږدې شو او ومې ویل مه ژاړه مورې، مه ژاړه، الله تعالی به خیر کړي، هر څه به ښه شي. څو ساعته وروسته حمید د عاقب سره یو ځای راغی. مور مې د هغه په حال ډېره وژړل او په ژړغوني غږ یې وویل زویه ډېره مې ستا د ژغورلو هڅه وکړه، خو زما یې کله منله، لوګی دې شو. ډېر درد لري؟ نه مورجانې، اوس ښه یم. په روغتون کې له ګاونډي څخه 2000 روپۍ مصرف شوي. څه وکړو مورې؟ زویه د پیسو درک خو نشته، هغه خوسکی خرڅ کړه. حمید دیرې ته لاړ. هلته مو د پولي شریک ناست و. هغه وویل که په 3000 تاوانې خرڅوي نو زه به یې درنه واخلم. حمید مجبور و خرڅ کړ او پیسو سره ښار ته ولاړ. مور مې خفه وه. ومې ویل ته اوس د عاقب سره سمه د خوسکي پسې هم خفه یې؟ هغه خو هسې هم ډنګر شوی و. خندونې شوه. ویې ویل هو زویه ستا خو هسې هم نه خوښېده. هو نو مورې دا دهقاني په درد نه خوري، مال وساته، واښه ورته راوړه او فصل وکړه، نو تعلیم به کله کوو؟ زویه فانی دنیا ده، لومړی د قرآن کریم ختم وکړه، چې کله مړه شوم تلاوت خو به راپسې کوي که نه؟ اوف مورې لومړی خو د مړینې خبره مه کوه، ستا د هیلو لپاره به زه شپه او ورځ یوه کړم. عاقب وویل هو وروره زه خو د تعلیم نه محروم پاتې شوم، ته خو خپله هڅه وکړه که نه، انشاءالله کامیابي به ستا وي. مورې تاسې خپلو کې خبرې وکړئ، زما د سبق وخت دی، ځم جومات ته. ورځه زویه. بیرته چې راغلم حمید هم راغی. ویې ویل د پلار لپاره مو د 1 میاشتې دوا واخیسته، کله کله به یې پوښتنې ته هم ورځو. اونۍ تېره شوه، عاقب هم ښه شوی و. دوی نیمکوره کابل ته لاړل او ما ته یې په لږو پیسو خوراک فروشي جوړه کړه. له ښوونځي چې به راتلم کورنۍ دنده به مې دکان کې لیکله. سهار وختي او ماښام به مې په جومات کې سبق وایه. د هرې میاشتې په آخره کې به د پلار پوښتنې ته ورتلم. که په کور کې به لوږه او تنده راتله نو دواړو به سره زغمله. کله مې چې د قرآن کریم ختم وکړ نو لومړی زیری مې په خپلې مورجانې وکړ. هغې له ډېرې خوښۍ وژړل. ومې ویل څه وشو مورې، ته ولې ژاړې؟ هغې وویل ارمان سهار په کور کې تلاوت کاوه، په زړه مې راوورېده، ځکه خو مې دا بې ارزښته اوښکې له سترګو پرېوتې. نه ارمان راځي او نه مې هم د هغه یادونه پرېږدي. د هغې اوښکې مې پاکې کړې، لاس مې ترې چاپېر کړ، په خپل ټټر مې لاس کېښود او ومې ویل زه به تلاوت کوم څومره چې ته غواړې، خو خوابدي کېږمه. زه به غم ته اجازه ورنه کړم چې تا لمس هم کړي.
اوس خو وخانده کنه. زه به هیڅ کله غم ته اجازه ورنه کړم چې تا راته خفه کړي. اوس خو وخانده کنه، ښوونځي ته ځم. که څه هم هغې له غمه ونه خندل، خو زما لپاره یې په مخ یوه شیبه مسکا راوسته. زه ترې لاړم، خو د زړه نه مې یو الله تعالی خبر و. غوښتل مې د هغې خدمت وکړم. که ډاکټر شوم د زړه د ټپونو علاج به یې وکړم، ځکه چې په ژمي کې ترې ډېره په تکلیف کې ده. که ژوند را سره ملتیا وکړه نو د هغې لپاره به نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړم. که ښوونکی شوم نو هیڅوک به هم ناهیلي نه پرېږدم چې د پیسو له امله تعلیم خوشي کړي. زه پوهېږم زما په څېر ډېر بېوزله دي چې د تعلیم سره د زړه نه مینه لري، خو زمینه ورته مساعده نه وي. د خپل وس مطابق به د هغوی لاسنیوی هم کوم. کتابونه مې تخر کې نیولي وه، ځکه چې همدا مې د کامیابۍ سبب کېږي. له دوی سره مې داسې مینه وه لکه څنګه مې چې له خپلې مور سره وه. ازموینې پیل شوې او تر پایه ښه تېرې شوې، چې له امله یې اووم صنف ته بریالی شوم. د پلار د احوال لپاره روغتون ته لاړم. په څنګ کې یې ناست وم. هغه په ژړغوني غږ وویل: ما له ځانه سره بوزه زویه، ما له ځانه سره بوزه. ومې ویل: صبر کوه پلار جانه، ډاکټر چې راغی زه به ورسره مشوره وکړم. ډاکټر راغی وی ویل: که تکلیف یې زیات و نو بیا یې راوله، اوس کولی شي چې له ځان سره یې بوزي. حرکت مو وکړ. کور ته چې ورسېدو حمید هم له کابله راغلی و. هغه وویل: عاقب هلته له ماشومانو سره پاتې شو. زه راغلم چې تاسې له ځان سره کابل ته بوزم. مور مې وویل: سمه ده، لاړ به شو. د خوراک فروشۍ مزه هم نشته او د اسیر ښوونځی هم رخصت شوی دی. لاړو کابل ته. 3 میاشتې مو هلته د خښتو کار وکړ. بیرته چې خپل کلي ته راغلو نو عاقب ته مو واده وکړ. کور ته مو خوښي راغله. مور مو خوشحاله وه. له ډېرې خوښۍ یې د خلکو ډېر زیات خدمت کاوه. په حویلۍ کې خټې جوړې شوې وې. په خټو کې یې پښې وښویېدې او ولوېده. زه او عاقب یو ځای شو. مور مو ډاکټر ته یوړه. چپ لاس یې بې ځایه شوی. هغه یې ورته پانسمان کړ. په دې وخت کې یوه اونۍ تېره شوه. پانسمان مو ترې خلاص کړ. تقریبا لاس یې لږ څه ښه شوی و. عاقب خپلې ناوې ته غږ کړ. هغه راغله. وی ویل: څه وایې؟ ده ورته وویل: زما د مور مخ، لاسونه او سر پاک ووینځه. هغې وویل: ما په ټول ژوند کې د خپلې مور سر نه دی مینځلی، نو د دې به څنګه ومینځم؟ زما د لاسه نه کېږي. عاقب پرې د څپېړې وار وکړ، خو هغې بیا هم ونه منله. مور مې ورغله. هغه یې ترې خلاصه کړه. ورته یې وویل: خیر دی زویه، زه یې پخپله مینځم. تاسو جنګ مه کوئ، بیا خفه کېږم. مور مې لوټه پورته کړه چې په سر اوبه واچوي ځان ته. ژر مې ترې لوټه واخیستله او د هغې مکمل وجود مې پاک کړ. تر ډېرې مودې عاقب او حمید هم دلته وو. بیا له خپلو ماشومانو سره کابل ته لاړل. زما هم ښوونځی شروع شو. سهار تلم او ماسپښین به مې د مکتب مخې ته قلمونه خرڅول. په ځینو هم صنفیانو مې شوختیا ختمه وه. په عذابولم به یې. قلمونه به یې رانه پټول، خو اراده به یې نیکه وه، ځکه چې په پټه یې راته خرڅول. تقریبا میاشت تېره شوه. دوی راته 1200 کلدارې راکړې. او مې ویل: دا د څه لپاره؟ هغوی په خندا شول او وی ویل: ستا خپلې دي، قلمونه مو درته په پټه خرڅ کړي. له خندا شین شوم. خوله مې
نه غونډېده. یو ته مې غږ کړ، نظیفه دوی رښتیا وایي؟ هغه وویل هو وروره. ښوونکی ناست و، هغه هم وخندل. ومې ویل استاده ته هم لکه چې پکې شریکې. ټولو هو وکړل. له مینې متاثره شو ځکه چې د ښوونکو سره مې هم ځانګړې مینه وه. په رښتیا هم مینه زیږوي او کرکه کرکه. زموږ ټولنه ښکلې وه چې مینه یې زیږوله. د تفریح په وخت کې به ښوونکو د یوې ونې لاندې ناسته کوله. هلته به ورتلم، کوم ښوونکی به چې خوشطبعه و د هغوی سره به کېناستم او له هغوی څخه مې د درسي میتودونو په اړه معلومات راجمع کول. بله ورځ یو ښوونکي ته ځیر شو. د هغه قلم خط بنداوه. غوسه ښکارېده. څنګ ته یې ورغلم او خپل قلم مې ورته ونیوه. خوښ ښکاره شو ځکه خو یې نه ونه کړل. قلم یې رانه واخیست. نتایج یې مخې ته پرتې وي. لږ خواشینی وم. پوښتنه مې ترې وکړه، استاده که بدی نه ګڼې زه در سره مرسته کولی شم؟ هغه وویل هو راځه. دغه وخت 10 ټولګي ته په لیاقتي امتحان بریالی شوی وم. د زده کوونکو نمرې مې ورسره ورسولې. استاد وویل ته به ضرور یو ښه ښوونکی جوړېږې. ومې ویل څنګه استاده؟ ځکه ستا په څیر زه هم وم چې نن یې ثمره ګورم. بریالی اوسې بچیه. د هغه په خبرو خوشحاله شو. کور ته چې لاړم له مور سره مې خبرې شریکې کړې. وی ویل انشاءالله ته خپل کوښښ کوه، هغه ورځې نږدې دي. هو مورې انشاءالله. مورې ډوډۍ راوړه چې ویې خورم. د امتحانونو ورځې دي، قلمونه هم ډېر خرڅېږي. هغې هم تلوار ونه کړ. ژر یې تیاره کړه او ما ته یې راوړه. ډوډۍ مې وخوړه. وروسته له هغې په خپل زوړ سایکل چې یوازې یو څو ورځې مخکې مې اخیستی و بهر ووتم. په لاره کې د اسلامیاتو استاد مخې ته راغی. هغه هم د ښوونځي په لور روان و چې د یوې پښې نه معیوبه و. څنګ ته یې ودرېدم او ومې ویل خوږو مینهوالو، د مورې ته مې په زړه کې ناول 9مه برخه همدومره وه. تاسې په لوی او لایزال خدای سپارم. پاک الله مو مل شه. درنو ملګرو، د نورو برخو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ او هغه د زنګ بټنه ضرور وښئ چې ترڅو تاسو ته نوې اپډیټ ویډیوګانې ښکاره شي. او په لیکلې بڼه د دوهم ځل لپاره دغه کتاب چاپیږي ترڅو ستاسو لاسته ورسیږي. د افغانستان په هر ولایت کې تاسو کولی شئ چې لاسرسی ولرئ. قربان دې شم مور جانې، جنتونو سرداره شي. مورې ته مې زړه کې